زړه برقي جریان څنګه د ECG ماشین په واسطه باندې په ګراف باندې تبدیلیږي. تاسو ټولو د زړه ګراف یا ECG ګراف موندلی دی چې دا ګراف د مختلفو صفو او سیګمنټو مجموعه ده. که په لنډ ډول باندې الکتروکارډیوګرافي وایو، الکتروکارډیوګرافي دا د زړه د برقي جریان څخه تصویر جوړونه ده. یعنی که چیرې موږ یو چاته ECG کوو، دا معنی چې موږ د دغه شخص د زړه کې چې کوم برق جریان لري هغه موږ د کاغذ پر مخ باندې ثبتوو، دغه څخه ګراف جوړو. نو د دې څه معلومیږي چې په ECG باندې پوهېدل دپاره دوه شیان ضروري دي چې باید پرې پوه سو. اول چې په زړه کې برقي جریان څه دی، او دوم دا چې د زړه د برقي جریان څخه څنګه ګراف جوړیږي. دغه دواړه شیان به موږ د دغه لکچر در پای پورې زده کړو. اول شی چې د زړه برقي جریان دی، تاسو د زړه د برقي جریان په اړه باندې معلومات لرئ. زړه د دې لپاره چې دوامدار تکلس وکړي په دوامدار ډول باندې تنبیه کیږي، او دغه تنبیه سیاله په زړه کې په اتومات ډول تولیدیږي، او په خاص سیستم کې دغه سیاله د زړه ټولو عضلې ته رسیږي چې دې ته د زړه کنډکټینګ سیستم وایي، چې شروع د AC نوډ څخه کیږي، وروسته سیاله د AC نوډ څخه دواړو دهلیزو ته خپریږي، وروسته د EV نوډ ته راځي دا سیاله، او سیاله د EV نوډ څخه بندل اف هیس ته ځي، او د بندل اف هیس څخه دا سیاله رایټ او لیفت بندل برانچ ته ځي، چې دغه څخه وروسته د پرکنجي فایبرز په واسطه باندې د بوتیناتو عضلې ته سیاله رسول کیږي، او په دا وخت کې چې کله سیاله ورسېدل د زړه مایوکارډیم ډیپولرایز کیږي، چې د ډیپولرایزیشن په نتیجه کې زړه دغه عضله چې ده یا مایوکارډیم دا تکلس کوي. دلته تاسو په زړه کې د سیالې د خپرېدو لپاره سیستم ولیدئ چې د زړه کنډکټینګ سیستم ورته وایي. راځئ چې په دې پوه شو چې د زړه عضلات څنګه ډیپولرایز کیږي، یعنې ډیپولرایزیشن په اړه به هم لږ معلومات لاسته راوړو. تاسو پوهېږئ چې د زړه حجرات په عادي حالت کې ریسټینګ ممبران پوټنشل لري، یعنی د حجرې داخل نسبت و د حجرې خارجي محیط ته ډېر منفي دی، یعنی یو پوټنشل موجود دی، او دا منفي پوټنشل دی چې دې ته ریسټینګ ممبران پوټنشل وایي، چې دا په عادي حالت کې موجود دی. خو کله چې حجره تنبیه سي، په دا وخت کې د حجرې د خارجي محیط څخه مثبت ایونونه د حجرې و داخل ته راځي، او د حجرې داخل د خپل عادي منفي ریسټینګ ممبران پوټنشل څخه مثبت خواته چارج پورته کوي، چې دغه حالت ته چې کله د حجرې چارج د منفي څخه مثبت خواته ولاړل، دې ته دغه حالت ته ډیپولرایزیشن وایي. حجره خپل پولرایز حالت د لاسه ورکوي. دغه د ډیپولرایزیشن حالت د یو څه وخت لپاره دوام کوي، چې په عین وخت کې ورسره د پوټاشیم چینلونه خلاصېږي. په دا وخت کې بیا د حجرې داخل څخه د پوټاشیم ایونونه د حجرې خارجي محیط ته وځي. نو دلته حجره بیا مثبت ایونونه د لاسه ورکوي، یعنې بیرته حجرې چارج منفي خواته راکښته کېږي. دا حالت بیا پولرایزیشن وایي، او په دې سره حجره بیا ډیپولرایز کېدو ته آماده کېږي. خو د دې دمخه چې حجره پولرایز سي، دلته یو مهم خبره باید په یاد وي چې کله چې یو حجره د ډیپولرایزیشن په حالت کې، په دا وخت کې د دغه حجرې څخه سوډیم چینلونه خلاصېږي و مجاور حجراتو ته، او د دغه حجرې څخه سوډیم ایونونه راځي او مجاور حجراتو، او دغه مجاور حجراتو چارج د منفي ریسټینګ ممبران پوټنشل سره وړي مثبت خواته، هغه یعنې ډیپولرایز کیږي، او دغه څخه بیا دغه ډیپولرایزیشن څپه په د عین ډول باندې نور حجراتو ته انتقالېږي، او په دې ډول باندې په ټولو حجراتو کې د ډیپولرایزیشن څپه خپرېږي. دغه د پوټنشل تفاوت خپرېدل یو برقي جریان منځته راوړي، او دا برقي جریان موږ کولی شو چې اندازه کړو. دلته تاسو ګلوانومتر عکس وینئ. ګلوانومتر هغه آله ده چې ډېر کوچنی ولټیج هم اندازه کولی شو. راځئ چې وګورو برقي جریان د ګلوانومتر په واسطه باندې څنګه معلومېدای شي. تاسو دا یو نارمل حجرات فرض کړئ چې خپل منفي ریسټینګ ممبران پوټنشل لري. د دې حجراتو په دواړو نهایتو کې مو د ګلوانومتر مثبت او منفي قطبونه ایښي دي. د دې حجرات په یو نهایت کې مو د ګلوانومتر منفي قطب ایښی دی، او د دې حجرات په بل نهایت کې مو د ګلوانومتر مثبت قطب ایښی دی. راسي چې وګورو چې کله په دا حجراتو کې د ډیپولرایزیشن څپه یعنې برق جریان لري، ګلوانومتر څنګه عکس العمل د دې په مقابل کې ښیي. اوس که چیرې دا حجرات موږ تنبیه کړو، نو دا حجرات ډیپولرایز کېږي او حجرې داخل مثبت چارج پیدا کوي. دغه ډیپولرایزیشن څپه په حجرات کې خپرېږي.
دغه مثبت برقي جریان چې د چپه څخه راسته طرف ته خپرېدی دا موږ کولی شو په وکتور سره موږ ښیو چې د وکتور جهت موږ ته د برقي جریان جهت راشي. دلته مثبت برقي جریان د چپه طرف څخه راسته طرف ته خپور شو نو دا موږ کولی شو داسې په یو مثبت وکتور سره وښیو. اوس په دغه ځای کې کله چې یو مثبت برق د ګلوانومتر مثبت قطب خواته جریان ولري نو په دغه وخت کې د ګلوانومتر ستنه مثبت طرف ته بې ځای کېږي. اما برعکس که چیرې مثبت برق د ګلوانومتر د منفي قطب خواته جریان درلودلی نو په دغه وخت کې بیا د ګلوانومتر ستنه منفي طرف ته بې ځای کېږي. چې دغه د ګلوانومتر ستنه بې ځای کېدل موږ سره کومک کوي تر څو موږ د زړه د برقي جریان څخه ګراف جوړ کړو چې د دې ویډیو په پای کې به هغه په مفصل ډول باندې ووایو. خو د دې دمخه باید موږ اول په کارډیک ویکټورز باندې پوه شو. کارډیک ویکټورونه دا هغه ویکټورونه چې موږ ته په زړه کې د برق د جریان جهت راښیي. په یو کارډیک سایکل کې یا د زړه په یو دوران کې په زړه کې په مختلفو جهتو سره برق جریان لري چې دغه د برقي جریان په زړه کې موږ کولی شو په مختلفو ویکټورو سره د دوی جهت وښیو. تاسو پوهیږئ چې د کارډیک سایکل شروع د اس ای نود د ډیپولرایزیشن څخه کېږي. کله چې اس ای نود ډیپولرایز شي نو بیا ورپسې اول د زړه دهلیزونه ډیپولرایز کېږي، وروسته د دهلیزو څخه د زړه د بوتیناتو مایوکارډیم ډیپولرایز کېږي. اوس به موږ وګورو چې کله دغه د زړه دهلیزونه ډیپولرایز کېږي او ورپسې د زړه بوتینات ډیپولرایز کېږي، په دغه وخت کې دغه د ډیپولرایزیشن څپه په کم جهت سره خپرېږي. ځکه چې د دې جهت په ای سی جي کې خورا مهم دی د ای سی جي د څپو د رسمولو لپاره. اس ای نود خو تاسو معلوم دی چې د راسته دهلیز په علوي طرف کې قرار لري، نو اس ای نود د زړه په راسته او علوي طرف کې قرار لري. نو کله چې اس ای نود ډیپولرایز شي نو دغه د ډیپولرایزیشن څپه په دهلیزو کې د راسته او علوي طرف څخه چپه او سفلي طرف ته خپرېږي. یعنې اول راسته او علوي طرف د دهلیزو مایوکارډیم ډیپولرایز کېږي او وروسته دغه د ډیپولرایزیشن څپه په دهلیزو کې د راسته او علوي څخه چپه او سفلي طرف ته خپرېږي. چې دغه برقي جریان موږ کولی شو په داسې ویکټور سره یې وښیو چې د راسته او علوي څخه چپه او سفلي طرف ته جهت لري. کله چې دهلیزونه ډیپولرایز شول مستقیما د دهلیزو د ډیپولرایزیشن څخه وروسته بوتینات نه ډیپولرایز کېږي، ځکه چې بوتینات او دهلیزونه د والو په واسطه باندې سره جلا شوي دي. نو او والونه چې دي دا فایبروس انساج څخه جوړ شوي، فایبروس ټیشو چې فایبروس نسج څخه برق نشي تېرېدی، هغه عایق دی. نو ځکه د دهلیزو د ډیپولرایزیشن څخه وروسته مستقیما بوتینات نشي ډیپولرایز کېدی. یوازینۍ لاره چې د هغه ځای څخه دغه برقي جریان و بوتینات ته راکړلی شي هغه ای وي نود دی. نو د دهلیزو د ډیپولرایزیشن څخه وروسته ای وي نود ډیپولرایز کېږي او ای وي نود بیا د داسې انساجو یا داسې حجرو څخه جوړ دی. ای وي نود د داسې حجرو څخه جوړ دی چې هغه دغه برقي جریان کراري، ځکه چې دلته وخت پیدا شي د بوتینات دپاره تر څو هغه په سی ډول د وینې څخه ډک شي. نو کله چې د ای وي نود څخه برقي جریان تېرېږي دا یو څه وخت نیسي. وروسته د دې څخه چې ای وي نود څخه برقي جریان و بوتینات ته راغلی، بوتینات په درې مرحلو کې ډیپولرایز کېږي. اول د بوتیناتو بین البوتیني دیوال ډیپولرایز کېږي، وروسته د بوتیناتو لویه برخه افیکس برخه د زړه د ډیپولرایز کېږي او ورپسې د بوتیناتو قاعدوي برخه ډیپولرایز کېږي. اول د بوتیناتو بین البوتیني دیوال دا په دې ډول باندې ډیپولرایز کېږي. ګورئ په بین البوتیني دیوال کې رایټ او لیفت بنډل برانچ سیر لري. بین البوتیني دیوال ته کوم فرکنجي فایبرز د ډیپولرایزیشن لپاره چې ورځي تر څو د بین البوتیني دیوال مایوکارډیم ډیپولرایز کړي، دا فرکنجي فایبرز چې سیله وړي دا د لیفت بنډل برانچ سره منشاخصه. نو د دغه ځای څخه موږ ته معلومیږي چې اول د بین البوتیني دیوال چپه طرف ډیپولرایز کېږي، وروسته د ډیپولرایزیشن څخه بین البوتیني دیوال وراسته طرف ته انتشار پیدا کوي یا خپرېږي. نو دغه د برقي جریان انتشار موږ کولی شو په داسې ویکټور سره وښیو چې د چپه څخه راسته طرف ته جهت لري، چې دا موږ ته راښیي چې ډیپولرایزیشن څخه په بین البوتیني دیوال کې د چپه څخه راسته طرف ته خپرېدل. کله چې سیپټل ډیپولرایزیشن رامنځته شو وروسته افیکس برخه د بوتینات ډیپولرایز کېږي.
راسته او چپه بطینات چې کله ډیپولرایز کیږي د دوی اول داخلي یا انر مایوکارډیم ډیپولرایز کیږي، وروسته دغه ډیپولرایزیشن څپه د داخلي مایوکارډیم څخه خارجي مایوکارډیم خواته خپریږي چې دغه انتشار د برق موږ کولی شو په داسې وکتور سره وشو چې د داخل څخه خارج ته جهت لري. که چیرې دغه وکتور موږ سره جمع کړو نو موږ ته داسې دوه وکتور په لاس راځي. تاسو وګورئ چې راسته بوتین کې د ډیپولرایزیشن څپه د داخلي مایوکارډیم څخه خارج خواته جریان لري او په عین وخت کې لږ راسته طرف ته دغه د ډیپولرایزیشن څپه جریان لري او چپه مایوکارډیم چې بیا دی هغه کې د ډیپولرایزیشن څپه د داخل څخه خارج خواته او چپه طرف ته جریان لري. اوس که چیرې موږ دغه دواړه وکتورونه سره جمع کړو موږ ته یو مجموعي وکتور په لاس راځي. دغه مجموعي وکتور بیا موږ ته ورشي چې کله دغه دواړه بوتینات ډیپولرایز کېدل نو برقي جریان په کوم جهت باندې روان. که چیرې دغه دوه وکتورونه موږ سره جمع کړو نو د دوی مجموعي وکتور جهت به بې له شکه د داخل څخه خارج خواته ځکه چې د دواړو وکتورو جهت د داخل څخه خارج خواته دی. خو که چیرې تاسو ګورئ راسته بوتین د وکتور جهت لږ راسته طرف ته دی او د چپه بوتین کې چې د وکتور جهت دی هغه چپه طرف دی، نو مجموعي وکتور جهت به کومې خواته یې راسته ده که چپه ده؟ د مجموعي وکتور جهت به چپه طرف دی ځکه چې چپه بوتین چې دی هغه کې هغه عضله نسبت و راسته بوتین ته پنډه او ډبله ده، نو عضله چې هر څونه ډېر دی هغونه برقي جریان ډېر دی هغونه ولټیج ډېر دی، نو مجموعي وکتور جهت هم چپه طرف ته راځي. نو مجموعي وکتور جهت د داخل څخه خارج خواته او چپه طرف ته دی. دغه وکتور موږ ته راښیي چې کله بوتینات افکس برخه ډیپولرایز کیږي نو دغه واقع برقي جریان په کوم جهت باندې خپریږي. د دې څخه وروسته د بوتیناتو قاعدوي برخه ډیپولرایز کیږي. د بوتیناتو د قاعدوي برخې د ډیپولرایزیشن په وخت کې د ډیپولرایزیشن څپه د سفلي څخه علوي طرف ته او لږ راسته طرف ته خپریږي او په داسې دوو وکتورو سره موږ دغه د ډیپولرایزیشن څپې جهت ښودلی شو. د بوتیناتو د قاعدوي برخې د ډیپولرایزیشن سره د بوتیناتو ډیپولرایزیشن مکمل کیږي او د بوتیناتو مایوکارډیم د یو څه وخت لپاره همدغسې ډیپولرایز پاتې. د یو څه وخت څخه وروسته دغه د بوتیناتو مایوکارډیم بېرته پولرایز کیږي چې د پولرایزیشن په وخت کې بیا یو منفي برقي جریان د خارج څخه داخل خواته انتشار پیدا کوي. ځکه د پولرایزیشن په وخت کې برقي جریان منفي دی ځکه چې په دا وخت کې دغه مایوکارډیم چې دی بیرته خپل منفي رسټینګ ممبران پوټنشل ته ځي، نو د حجراتو داخل بیرته منفي کیږي، نو دا برقي جریان منفي دی او دغه برقي جریان ځکه د خارج څخه داخل خواته دی ځکه چې د ډیپولرایزیشن په وخت کې کوم مایوکارډیم چې اخر ډیپولرایز شوی دی یعنی خارجي مایوکارډیم هغه بیرته اول پولرایز کیږي. نو خارجي مایوکارډیم اول پولرایز کیږي ځکه چې اخري ډیپولرایز شوی دی، ورپسې داخلي مایوکارډیم پولرایز کیږي، ورپسې دغسې ټوله د بوتیناتو مایوکارډیم پولرایز کیږي او دغه د پولرایزیشن په وخت کې چې کوم برق جریان لري موږ کولی شو په داسې وکتور سره وښیو چې منفي وکتور دی او د وکتور جهت هم د خارج څخه داخل خواته دی. په دې سره د زړه کوم کارډیک سایکل چې دی هغه ختمیږي او ورپسې بل کارډیک سایکل شروع کیږي، بیا اس ای نور ډیپولرایز کیږي او دغسې د ډیپولرایزیشن څپه په ټوله دهلیزو او بوتینات کې خپریږي. اوس دغه وکتورونه موږ ته راښیي چې کله یو زړه په یو کارډیک سایکل کې ډیپولرایز کیږي نو په دغه وخت کې دغه برقي جریان په کومو جهتو سره انتشار پیدا کوي. راځئ چې اوس وګورو چې څنګه دغه کارډیک وکتورونه د ECG ماشین په واسطه باندې په مختلفو څپو باندې تبدیلیږي. دلته به موږ ساده یو ECG ماشین جوړ کړو. دلته یو ګلوانومیتر لرو. دا ګلوانومیتر مثبت او منفي قطبونه به د سینې باندې په داسې ډول باندې کېږدو چې منفي قطب د سینې په راسته او علوي طرف کېږدو او مثبت قطب د سینې په چپه او سفلي طرف کېږدو او د ګلوانومیتر ستنه باندې رنګ اچوو او د ګلوانومیتر د ستنې مخ ته یو د کاغذ پرده جوړو چې دا د کاغذي پرده به د چپه څخه راسته طرف ته دوامداره حرکت ولري ځکه چې کله د ګلوانومیتر ستنه ښوري نو په دا کاغذ به باره د مختلف څپې جوړ کړي.
اوس راځي وګورو چې د کارډیک سایکل د شروع څخه بیا د ختمه پورې کوم ډول موجې د دغه ګلوانومیتر په واسطه باندې د ECG کاغذ باندې رسمیږي. د کارډیک سایکل په شروع کې موږ ویل چې SI نوټ تنبیه کېږي. د SI نوټ چې کله تنبیه شو ورپسې اول د زړه دهلیزونه ډیپولرایز کېږي چې د زړه دهلیزو د ډیپولرایزیشن په وخت کې برقي جریان په داسې ډول باندې انتشار پیدا کوي د راسته او علوي څخه چپه او سفلي طرف ته. نو تاسو دلته وګورئ د دهلیزو د ډیپولرایزیشن په وخت کې یو مثبت برق د ګلوانومیتر مثبت قطب خواته جریان لري. نو په دا وخت کې به د ګلوانومیتر ستنه مثبت خواته بې ځایه سي او وروسته به برته خپل هدیاله ته راشي. کله چې بیا په دا وخت کې د ګلوانومیتر د ستنې څخه کاغذ دا کاغذي صفحه تېر شي نو په کاغذ باندې به د ګلوانومیتر ستنه داسې یو مثبت موجه رسم کړي چې دا موجه ته د پی ویو وایي. دا موجه د دهلیزو د ډیپولرایزیشن په وخت کې د برقي جریان په واسطه باندې رامنځته شول. ورپسې د دهلیزو د ډیپولرایزیشن څخه برقي جریان راځي و ایوي نوټ ته. ایوي نوټ کې چې کله دا د برق جریان تیریږي دلته یو څه وخت نیسي چون دلته برقي جریان ډېر کرار دی نو د ګلوانومیتر د دواړو مثبت او منفي قطبو په واسطه باندې کوم پوتنشل تفاوت نه احساس کېږي نو ځکه د ګلوانومیتر ستنه په خپل صفر حالت باندې پاتې. نو کله چې کاغذ صفحه ځینې تېر شي نو دلته به یو مستقیم خط د ګلوانومیتر د ستنې په واسطه باندې په دا کاغذ باندې جوړ شي. ورپسې کله چې د ایوي نوټ څخه د ډیپولرایزیشن صفحه راتېر شول نو بوتینات ډیپولرایز کېږي. د بوتیناتو د ډیپولرایزیشن په وخت کې خو اول سیپټل ډیپولرایزیشن منځته راځي. د سیپټل ډیپولرایزیشن په وخت کې موږ د مخه ولیدل چې دغه د ډیپولرایزیشن صفحه د چپه څخه راسته طرف ته انتشار پیدا کوي په داسې وکتور سره ښودل کېږي. دلته تاسو وګورئ یو مثبت برقي جریان د چپه څخه راسته طرف ته جریان لري او موږ په راسته او علوي طرف کې ورته منفي قطب د ګلوانومیتر ایښی دی. نو منفي قطب خواته مثبت برق جریان لري نو په دا وخت کې به د ګلوانومیتر ستنه منفي خواته انحراف وکړي او برته به خپل عادي حالت راسي چې په دا وخت کې چې کله د ګلوانومیتر ستنه منفي خواته راځي نو یو منفي موجه به د کاغذ پر مخ باندې رسم کړي. ورپسې د سیپټل ډیپولرایزیشن څخه دستي د بوتیناتو افکس برخه ډیپولرایز کېږي. دغه برخې د ډیپولرایزیشن په وخت کې یو مثبت برقي جریان په داسې شکل باندې خپریږي. دلته تاسو وګورئ چې مثبت برقي جریان د ګلوانومیتر مثبت قطب خواته جریان لري. په دغه ځای کې یو مهم خبر هم په یاد دی چې دغه برقي جریان چې دی د خورا ډېر دی ځکه چې د افکس برخې کوم مایوکارډیم چې دی هغه خورا ډبل دی نو دلته ولټیج د دغه برقي جریان د قوي دی. نو په دا وخت کې یو ډېر قوي مثبت ولټیج د ګلوانومیتر د مثبت قطب په واسطه باندې احساسېږي. نو په دا وخت کې د ګلوانومیتر ستنه به خورا ډېره مثبت خواته انحراف پیدا کړي چې ورسره به یو ډېره لویه مثبته موجه رسم کړي چې دغه موجې ته آر ویو وایي. چې د دې څخه ورپسې دستي د بوتیناتو قاعدوي برخه ډیپولرایز کېږي او د بوتیناتو د قاعدوي برخې د ډیپولرایزیشن په وخت کې برقي جریان د سفلي څخه علوي طرف ته جریان لري. نو دلته مثبت برقي جریان د ګلوانومیتر منفي قطب خواته جریان لري. نو په دا وخت کې به بیا د ګلوانومیتر ستنه لاندې طرف ته انحراف وکړي او ورسره به یو منفي موجه رسم شي چې ورته اس ویو وایي. اوس نو کله چې بوتینات په مکمل ډول باندې ډیپولرایز شول بوتینات همدغسې د ډیپولرایزیشن په حالت کې پاتې کېږي یو څه وخت لپاره. نو کله چې بوتینات د ډیپولرایزیشن په حالت کې کوم د پوتنشل تفاوت د ګلوانومیتر د دوو قطبو په واسطه باندې نه احساسېږي نو ځکه د ګلوانومیتر ستنه خپل په عادي حالت یعنې په صفر حالت باندې پاتې کېږي. نو کله چې دا کاغذ صفحه ځینې تېر شي نو یو مستقیم خط به رسم کړي. وروسته د دې څخه بوتینات برته پولرایز کېږي او د پولرایزیشن په وخت کې یو منفي برقي جریان د سفلي څخه علوي طرف ته خپریږي. نو په دا وخت کې چې کله منفي برقي جریان د ګلوانومیتر منفي قطب خواته خپریږي نو د ګلوانومیتر ستنه به مثبت خواته بې ځایه شي او ورسره به یو مثبته موجه رسم کېږي چې دا موجه ته ټي ویو وایي. بوتیناتو د پولرایزیشن څخه وروسته همدغه کارډیک سایکل بیا تکراریږي بیا SI نوټ ډیپولرایز کېږي او ورسره دهلیزونه بوتینات په عین شکل باندې ډیپولرایز کېږي او دا رقم ګراف په دوباره شکل باندې بیا رسمیږي.
نو دلته تاسو ولیدل چې د ای سی جي ماشین په واسطه باندې موږ کولی سو د زړه د برقي جریان څخه ګراف جوړ کړو چې په دې سره به لومړی لیکچر پای ته رسیږي. په راتلونکي لیکچرو کې به بیا تاسو ووینئ چې په یونیپولر او بایپولر لیمب لیډو کې د همدغه کارډیک ویکټورو څخه څنګه مختلفې موجې رسمیږي. او دغه څخه وروسته به په څلورم لیکچر کې به بیا تاسو وګورئ چې په چست لیډو کې څنګه د دا کارډیک ویکټورو څخه مختلفې موجې رسمیږي. خو د دې د مخه به تاسو اول په راتلونکي لیکچر په دوم لیکچر کې به د ای سی جي کاغذ په اړه معلومات لاس راوړي، د ای سی جي مختلفو څپو او سیګمنټو په اړه به معلومات راوړي. او د دې او مهم شی دا چې تاسو به په راتلونکي دوم لیکچر کې وګورئ چې موږ څنګه د مختلف کیو آر اس کمپلیکسو باندې نوم ایښودای سو. نو در بیا پرې ښه وخت.